آیا په آلمان کې د ریل د پټلۍ په اړه معلومات لرئ؟ ریلونه دلته څه ډول حرکت کوي؟ کوم ډول ریلونه شته؟ دغه ریلونه تر کومو سیمو پورې ځي؟ په دې اړه به تاسو ته بشپړ معلومات زه وړاندې کړم. د موږ سره اوسئ. زما میډیا سبسکرایب او شیر کړئ. دا هم د بون مرکزی سټیشن چې له دې ځای نه د بون مرکزی سټیشن څخه تاسې د آلمان نورو هیوادونو ته او د دې سره ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته هم تلای شئ. دلته بېلابېل ګلایسونه ورته وایي، یا اول ګلاس، دوم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم تر لسم ګلاس پورې. د دې لاندې بیا چې دی هلته او بان ورته وایي، یا شتد بانونه هم دي. شتد بان اخواته د سړک پر غاړه باندې ځایونه لري، او دا چې دی دا اس بان دی. دا ساحه چې ده د اس بان ده. اس بانونه جلا دي، او هغه بغل چې تاسې وینئ دا بیا د ریګونال بانونو دپاره دي، او د آی سی دپاره دي، یا آی سی ټرینونه چې ورته وایي د هغه دپاره دي. او ریګونال یعنی عادي ملي دغه چې دي ورته وایي چې دلته آلمان کې څرخي د هغوی دپاره هم ګلایسونه شته. دغه سړک چې دی دوري سیده دوري دغه خواته فرانکفورت او نورو ښارونو ته تلای شئ، او د دې ځای نه تاسې بیا د فرانکفورت نه نورو مرکزي سیمو ته هم تلای شئ. دلته هر څه جوړ شوي دي او ډېر عادي، یعنې که تاسو معلومات هم وغواړئ، معلومات هم درته دلته د انفارمیشن څانګه ده، هغه یې درته درکوي. دلته ستاسو لپاره معلوماتونه لیکل شوي دي چې تاسې کوم ځای ته ځئ، کوم ټرین په کوم تاریخ باندې او په کوم ساعت باندې راځي، چیرې درېږي، تاسې باید چیرې تاسې ساعت د هر یو سره لیکل شوی دي. بېلابېل مختلف معلوماتونه هم هلته لاندې لیکل شوي دي. یو بورډ شته چې په بورډ کې هم ستاسو لپاره ټول معلومات شته، یا نقشه. دغه بورډ کې چې دلته لیکل شوي، دلته یو نقشه ده د هرې میاشتې یا د یو کال دپاره چاپېږي، دا پرته ده. تاسې کولی شئ له دې څخه هم استفاده وکړئ. دا لیکلي دي چې تاسې کومې ساحې ته ځئ، کوم ټرین پر څو بجو باندې ځي، او پر کوم تاریخ باندې، څو بجې دي د شپې، څو بجې ځي د ورځې، څو بجې ځي. دا ټول هر څه لیکلي دي. وګورئ چې بغول نوشته دی، آر ای 5 ځي یا آر ای 5 ټرین ځي بغول پر 19:14 بالا باندې، یعنې پر 7:14 بالا باندې، او کولنزوت ته چې لیکلی دی هغه پر 7:21 بالا باندې چې د دوی 19:21 دي. میسودوس ته ځي، کولنهوبانوف ته ځي، دویسبورګ ته ځي، او ډیوسلدورف میدان هوایي ته ځي. دغه د طیارې نقشه چې ورته لیکل دی دا بیا د میدان هوایي دی. ویسل ته ځي، یعنې 9 بجې تقریبا تاسو ویسل ته رسئ. دغسې هر نقشه داسې لیکلې ده، او هر څه معلوماتونه پکښې شته.
Nächste Station Köln Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Es besteht Übergang zur Stadtbahn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. دا هم کولن میسدویتس او دا هم ډېر غټ د بانوبیا سټیشن دی. دلته هم له دې ځای نه هم ډېر خلک ځي یوې خوا او بلې خواته، او دا سټیشن څخه خلک فرانکفورت او بلجیم او نورو هیوادونو فرانسې او دې ته هم ځي. دلته ډېر غټ سټیشنونه دي او دا د خلک هم تاسې وینئ چې ټول ولاړ دي او دلته د سټیشن ته خلک ځي او راځي او خیجي. دا د دې سټیشن بله برخه ده، هغه خواته چې خلک ولاړ دي دا اوفرغاتو، بربارمن او زیګبورګ او دې ته ځي چې دا هر یو ګلایسونه دي، تر 12 پورې ګلایس دي، یعنې 12 ټرینونه په یو پله ځي او راځي. هلته به خلک وینئ ټول چې ولاړ دي. دا دومره ډېر خلک وړي او راوړي چې بیخي ډېر زیات. دا هم یو اسمان دا دې راورسېدی. دا د دوه ریلونه په یو ځای باندې راغله او دا ټول هم روان دي، یو طرف ته ځي یو بل طرف ته. دا سور ریل ګاډی چې تاسې وینئ دا سکرچن ورته وایي، یو بل ښار دی د بونهوف بانوف څخه ښکته د راینزیک کرایس په نوم باندې یو ایالت دی، یا ناتره ویسمالیم چې د کولن مربوط دی، دا د هغه ایالت ته ځي. او دا هم اخن ته ځي. اخن یو له هغو ښارونو څخه دی چې د نړۍ اکثره بچیان به چې کله و دلته به راتلله او دلته اوسېدله. دا اخن ته ځي چې ډېر ښایسته ځای دی. د اخن ویډیوګانې هم تاسې زما میډیا یوټیوب کې هم کتلی سئ. دلته وې چې مخکې ما خپرې کړي وې. دا دوه منزله دي چې یو لاندې منزله او یو هم لوړ منزله دی. تاسې خلک هم وینئ چې پکښې کښېنستی سي. ډېرې مستري دي، یعنې ښه دي. دا دې ته ریګونال وایي یا لکه ایکسپریس دی. پوهېږم چې څنګه د یو تورې ورته استعمال کړو. لکه عادي دغه دي ملي د دوی لکه ملي بسونه زموږ د غوندې دا ملي ریل ګاډي دي. دا هم یو بل ټرین بیا نورو ځایونو ته روان دی. هغه د ډوم تاریخي کلیسا پکښې معلومېږي چې د کولن هوبانوف ده، او دا هم د کولن میسدویتس سیمه. دا ګلایسونه دي هر یو چې اول 15 نهم لسم 11 12 هر یو خپل ګلایس نشته دی. دا هم آی سی ټرینونه چې ډېر تیز دي او دې ټکټونه نسبتا نورو ته ډېر قیمت دي. که دې ریل ګاډي کې ته تر یوه ښاره تر بل ښاره پر ځای تر 26 یورو پورې د دې ټکټ یا قیمت دی. دغه نورو عادي ټرینونو یو ټکټ چې دی هغه ډېر ارزانه دی. دا په یو ساعت کې 230 کیلومتره مزل کوي.